بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو هیله من یو چې تاسو به روغ جوړ اوسئ او د صحت په جامو به سره سنبال وئ. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر خپرونه پیل شوه، لکه څنګه چې درنو لیدونکو په تیرو خپرونو کې مو د اسلام له نظره په سوداګرۍ باندې روښنایي اچولې وه. نننۍ خپرونه مو هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. نن به په خپرونه کې په دې باندې غږیږو چې حرام مال څخه صدقه کیږي او که نه د اسلام له نظره د شریعت له نګاه نه دغې موضوع ته څنګه کتنه شوې ده او په همدې مواردو کې به بحث او خبرې اترې کوو. هیله ده تاسې هم د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړئ. په دې خپرونه کې مو نن بلنه ورکړې ده د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د ټکنالوژي او معلوماتي ریاست رئیس مولوي محمد یحیی عارف صاحب ته. مولوي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. ډېره مننه کوم جناب مولوي صاحب. لکه څنګه چې په تېرو خپرونو کې د دې شاهدان وو چې د اسلام له نظره موږ پر سوداګرۍ باندې خبرې اترې وکړلې. نن مو په خپرونه کې موضوع لکه څنګه چې وړاندې یادونه وکړه دا ټاکلې وه چې له حرام مال څخه صدقه کیږي او که نه. که د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې راته ووایاست چې په اسلام کې په شریعت کې په څه ډول دې موضوع ته کتنه شوې ده؟ آیا له حرام مال څخه صدقه کیږي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه الحديث. رواه احمد. صافی صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو کارمندانو ته او د افغانستان په دین مینو ټولو وطنوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. صافی صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. د چې اول ستاسو جواب ته راشم د هغې نه مخکې یوه خبره دا کول غواړم بله چې حرام مال د ګټلو ډېرې لارې دي. دقیقا. یو څو به زه د مثال په ډول دله بیان کړم. مثلا بعضې خلک هغوی سود کوي. سود په شریعت کې حرام دی. د سود د لارې ځان ته پیسې ګټي. بعضې خلکو قیماربازیانې کوي، قیمارونه کوي، په هغې پیسې ګټي. بعضې خلک داسې چې نن سبا تاسو ګورئ اختطاف کوي، یو سړی تختوي او هغه نه بیا پیسې اخلي او بیا خوشي کوي، د حرامې پیسې دي. بله بعضې خلک داسې چې هغوی په خپل کاروبار کې، تجارت کې، سوداګرۍ کې داسې طریقې سره معاملات کوي چې هغه حرام وي. دروغ پکې وایي، په دروغو باندې ګټه کوي، یو مشتري ته دوکه ورکوي، فریب ورسره کوي. خو بهرحال ډېرې لارې د حرام مال چې خلک یې ځان ته ګټي او په هغې ډېرې خوشحالېږي ظاهرا هم. اگر چې شرعا د احادیثو په رڼا کې دا خبره کول غواړم چې په ظاهرا په هغه مال تا ته ډېر ښکارېږي، خو د هغه په اعتبار د برکت سره ډېر کمزوري ختمېدونکی وي او مسؤلیت یې ډېر غټ دی. نو د حرام مال چې کومې طریقې دي، که هره طریقه وي، په هغه طریقه باندې مسلمان ځان ته مال جمع کړي، مال حاصلوي، مال جمع کوي. که دی د هغې نه صدقات کوي، خیرات کوي، حج کوي، زکات ورکوي، دا د الله په نیز باندې قبول نه دي. دا کوم حدیث چې ما ستاسو وړاندې ولوستلو، بله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو کسب یو انسان کوي، مسلمان، او هغه حرام مال ګټي، حرام مال یې ګټلی، د حرام مال د حرامې طریقې سره پیسې ګټي، دی بیا د هغې نه صدقه کوي، خیرات کوي، نو دا وایي نه قبلیږي. او نه په دې کې حدیث کې وروسته بیا راځي، نه په دې کې بیا برکت وي. او دې حدیث کې وروسته نبی علیه السلام فرمایي چې دغه مال چې د حرام وګټلو، دا د دپاره د جهنم دپاره توخه ده. الله جل شانه به ده ته د دې د وجې نه بیا په جهنم کې سزا ورکوي، دوزخ کې به وله سزا ورکوي. او بیا په همدې حدیث کې وروسته نبی علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه حرام هغه ګناه په ګناه سره نه پاکوي او خبیث په خبیث سره نه پاکوي، یعنی چټل په چټل سره نه پاکوي، بلکې حرام هغه بدي چې ده په نیکۍ سره پاکوي. نو خلاصه زما د خبرې دا شوه ستا د سوال په جواب کې چې شرعا د حرام مال نه صدقه نه قبلیږي.
د حرام مال نه که یو سړی حج کوي هغه نه قبلیږي. د حرام مال نه که سړی زکات وباسي هغه نه قبلیږي. حرام مال حکم دا دی چې یو سړي ته حرام مال لاغی دی به که دغه حرام مال یې چا نه اخیستی وي یو سړی معلوم وي دا به هغه ته واپس کوي، هغه ته به یې ورکوي. او که چیرته د هغه حرام مال چې ده ته راغلی و د هغې کس معلوم نه و پیدا کولی نه شو نو دی به د دې حرام مال نه ځان خلاصوي. په دې طریقه به یې خلاصوي چې دغه مال به غریبانانو ته ورکي، خپل اقرباو ته نه نور غریبانانو ته به یې ورکي. نیت به دا کوي چې زه د حرام مال نه خلاص شم او د دې ثواب هغه کس ته ورسېږي چا نه چې دا پیسې ما اخیستې دي. نو د حرام مال نه صدقه نه قبلیږي، د حرام مال نه خیرات نه قبلیږي. ډېر کسان صافی صاحب زه ګورم الله دې موږ ټول معاف کړي چې هغه طریقې ګورم نو هغه طریقې د مال د ګټلو هغه جایز نه وي. دقیقا هغه سوداګرۍ ته چې زه ګورم ځکه الحمدلله زما ورسره رابطه شته تاجرانو سره، نو چې زه یې ګورم نو هغه تاجرانو هغه کاروبار تجارت چې کومه طریقه ده تر دې پورې یو کاروباري ماته وي یو سوداګر چې مولوي صاحب چې زه په دکاندارۍ کې دروغ ونه وایم زما کاروبار نه چلیږي، استغفرالله، زما سودا مې نه کېږي. نو ما ورته ویل تا په الله باندې یقین دغه دی، ستا په الله یقین دا دی چې ته په دکاندارۍ کې دروغ ونه وایې نو ستا کاروبار نه چلیږي، ستا سوداګري نه تا سره الله هم دغسې کوي. خو دا عقیده دې مې غلطه ده، د توبه وباسه، استغفار ووایه او کاروبار کې دروغ مه وایه. نو چې د یو مسلمان سړي چې هغه د مسلمانۍ دعوه کوي 5 وخته بیا مونځ ته هم ځي، بیا په جمع سره هم مونځ کوي او بیا په اول صف کې هم ناست وي او خیراتونه هم کوي، صدقات هم کوي، زکات هم ورکوي، عمرې هم کوي، حجونه هم کوي، خو چې بنیاد ته لاړ شي بنیاد ته هغه ټول مال بنیاد چې دی حرام دی. نو چې د مال بنیاد حرام دی دغه ټول آمدن ګټه وډه ټوله حرامه ده. دې نه به دا سړی ځان خلاصوي. اله به د بیا که نور حلال مال وګټي، حلال کاروبار یې وکړو په هغې باندې مال وګټلو نو بیا به دی هغې نه که صدقات خیرات کوي نو بیا به الله جل شانه قبلوي. او که داسې نه وي نو د دغه حرام مال نه پیسې زکات کو ورکوي، خیرات پې کوي، صدقې کوي، دا نه قبلیږي. یو خبره دا هم کول غواړم چې مخکې مې اشاره وکړه چې نن سبا د قماربازي د حرام د خبرو پکې تفصیلي وکړو چې دا وطنوالي واوري او دقیقا څوک پکې اخته مبتلا شي ځان دې خلاص کړي. ډېره غوره خبره. نن سبا زه ګورم په دې بازو کې دا که کرکټ کېږي یا نورې مختلفې والیبال لوبې نورې ساتیري وغیرې نو په دې غټه سطحه باندې چې ترمیزونو کې راځي نو زه خبرېږم داسې چې بعضې غټ تاجران په دې کې شرطونه ږدي، شرط پرېږدي که د پلاني کس وګټله داسې به وي که پلاني داسې نو اثر تقسیم کړي بیا په هغې باندې ډالرې په لکونو پیسې دا شرط دي او دغه شرط دی حرام. د قمار د لارې نه چې کومې پیسې راځي علما فقها لیکي د قمار د لارې چې تا له کومه ګټه راځي داسې حرامه ده لکه د سپي غوښه چې حرامه ده. نو زه ډېر زیات خفه شم ډېر تاجرانو کاروباریانو ته چې هغوی په دغو وختونو کې ځکه غریب سړی خو دا شرطونه نشي کولی، مالدار الله پیسې ورکړي هغه دا شرطونه ږدي نو هغه دغه شرطونه وکړي نو بیا هغې نه بعد دغه پیسې ورته راشي هغه ډېر خوشحاله چې ما خو ډېره ګټه وکړه دغه پیسې حرامې دي. د دې نه زکات هم نه قبلیږي، د دې نه صدقه هم نه قبلیږي، د دې نه خیرات هم نه قبلیږي، که په دغه پیسو باندې حج کې هغې هم نه قبلیږي، عمرې هم نه قبلیږي. لہذا موږ مسلمانانو نه پکار دي لکه تېره جمعه کې دا خبره ما وکړه چې موږ ټول کاروباري سیسټم چې کوم دی یا د کاروبار چې کومې طریقې دي که هغه شرکتونو والا وي که واړه دکانداران وي که د لارې د سر کراچي والا وي چې موږ ټول خپل ځان شریعت ته مطابق کو، هر یو عمل کوو هغه قرآن او حدیث ته او فقه حنفي ته وړاندې کو ځکه فقه حنفي هم عبارت دی د قرآن او حدیث نه ځکه د هغې هغه تفسیر دی خلاصې پکې بیان شوې ده. نو دې ته مطابق چې آیا زما دا کاروبار زما دا سوداګري زما دا تجارت زه چې دا کوم کار کوم دې نه پاره چې یو عالم سره کښېنم په هر محله کې په هر کلي کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ځای کې مونږ اوسېږو جوماتونه د امامان دي او هغوی سره کښېنو د خپل د کاروبار هغه مسایل ترې زده کړو په هغې باندې عمل وکړو دا خپل سوداګري دا کاروبار د شریعت چوکاټ ته راولو او ځان د حرامونه بچ کړو. دقیقا جناب مولوي صاحب ډېره مننه. دې موضوع ته به بیا هم کتنه کوو خو اوس به دا پوښتمه چې که چیرې مثلا یو سوداګر سره یو توکی شتون نه لري او دی بیا په خلکو باندې پلوري
دا د اسلام له نظره څه حکم لري؟ مثلا یو سوداګر دی، یو دکاندار دی، دې سره هغه توکې شتون نه لري او دی وایي چې مثلا دغه توکې زه په تا باندې درپلورم او بیا یې وروسته د بل چا څخه هغه رانیسي او بیا یې په تا باندې درپلوري. د اسلام له نظره دې موضوع ته څنګه کتنه شوې ده؟ شریعت په دې تړاو څه ویلي دي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حکیم بن حزام نوم دی، هغه فرمایي چې نهانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابیع ما لیس عندي. وایي زه نبی علیه السلام د دې نه منې کړی یم چې یو شی ما سره نه وي او زه هغه بل چا باندې خرڅ کړم. اوس د الله د پیغمبر صحابي دی، هغه دا وایي چې زه د الله پیغمبر منع کړی یم، دې نه بند کړی یم چې هغه شی چې هغه تا سره نه وي ته به هغه بل چا باندې نه خرڅوي. دا شریعت په چوکاټ کې یو قانون شو چې د پاسه 1400 کاله مخکې دغه نقصه چې دا کوم حدیث ما ولوست دا یو نقصه ده. لکه څنګه موږ تاسو د ډاکټرانو په نقصو باندې مکمل عمل کوو، که ډاکټر ته ورشو نو خپله لاړ شو، یو بچی ډاکټر له بوزو، هغه نقصه راته ولیږي چې دا ګولۍ به ماخوستن کې ورکوي، دا شربت به د شپې غرمه کې ورکوي، دا ګولۍ به په ناره خوري که نه. نو موږ د ډاکټر په نقصه ډېر مکمل عمل کوو. ولې؟ ځکه چې بدن ته نقصان رسیږي. بلې ډېره مننه جناب مولوي صاحب. دې موضوع باندې به روښنایي اچو، خو د مهال لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو، له دمې وروسته زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو. ډېره مننه جناب مولوي صاحب. واقعا هم چې دغه ستونزه زموږ په دې ټولنه کې شته. خبره مې دا کوله صافی صاحب چې موږ ته الحمدلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تجارت ټول مسایل بیان کړي په حدیث کې، او بیا موږ ته چې الله کومه فقه حنفي راکړې ده، افغانستان ته چې کومه فقه حنفي په تواتر سره راغلی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه حنفي چې کومه ده، په هغې کې چې کوم قوانین او کوم اصول دي چې موږ په هغې باندې صحیح لاړ شو، بیا به دغه لانجې نه راځي منځ ته، بیا به ګناهګاري ګناه. خو خبره مې دا کوله چې نبی علیه السلام موږ منع کړي یو دې نه چې یو شی دکاندار سره نه وي هغې په بل خرڅوي. دا په شریعت کې ممنوع دی، بند دی. دا به یو دکاندار دا نه کوي. نن سبا زه ډېر ګورم، مخکې مې ته ویل چې ما ورسره تعلق شته، یو دکاندار ته به مشتري راشي، هغه به دغه مشتري همیشه به راځي ورته، او میاشت په میاشت 2 میاشتې بعد به ورته راځي چې یاره دا شی ما ته پکار دی، وایي دا ما سره شته. حالانکه داسې دکانداران شته چې هغه سامان هغه مال هغه سره نه وي، خو دی ورته وایي ما سره شته. یو خو دا دروغ ویلي. بلکل. دویم دا د دې حدیث نه مخالفت وکړو چې نبی علیه الصلاة وسلام تا ته وایي چې ته به هغه شی نه خرڅې چې کوم تا سره نشته، نو ته ولې حدیث نه مخالفت کوي؟ او دریم دروغ پکې بیا دا راځي، ځکه ما کتلی دي چې کله دا مشتری راشي او دکاندار ته وایي چې دا شی ما تا سره شته، وایي ما سره شته، نو په رسید کې ورته ولیکي. دکاندارانو سره خپلې پرچې وي، نو په هغې رسید کې ورته ولیکي مکمل، نو چې بیا د سره خو هغه مال نشته، نو چې کله هغه لاړ شي بیا دی لاړ شي بازار کې هغه نه بعد مال اخلي. دلته ګوره مال ورته وملیکي او ریټ یې مو سره خلاص کړي چې دا مال شته او مثلا 100 روپۍ ریټ دی، ریټ یې مالته رسید کې ولیکو. نو سړی لاړ مشتري، نیم ساعت 1 ساعت بعد نو خپل معاملات هغه راجمع کوي، بیا راشي نو دی به بازار کې وګرځي هغه شی پیدا نه کړي، نه وي ورسره. یو ګناه خو دا وکړه چې د نبی علیه السلام د حدیث نه مخالفت وکړو، چې ته دته ولې وایي چې دا شی ما سره شته او تا سره نشته. دروغ دی ویلې، حدیث نه مخالفت هم وکړو. اوس وعده خلافي وګوره چې سړی راغی مشتري ته وایي چې دا مال ما سره نشته، یاره را سره خلاص شوی دی، او خپل ګودام مې وکتلو، ګودام کې نه و، سټاک را سره نه و، خلاص دی. دروغ. نو لهذا موږ دکاندارانو له پکار دي چې داسې معاملاتو نه موږ اجتناب وکړو. صحیح ده، طریقه هم شته دی، طریقه متنوع دی بیانوم، چې تا ته خپل مشتری راغی، تا ته وایي چې دغه مال د سره شته، خو تا سره شته دی نه، نو ته ورسره وعده وکړه چې انشاءالله پیدا به شي، پیدا به یې کړو انشاءالله، کوشش کوو. نرخ یې لږ صبر وکړه، زه معلومات وکړم. دی غوره لاره ده، غوره لاره ده. بلکل. مشتری به دې نه خفه کېږي، مشتری هم په دې پوهېږي چې دا خو یو الله چې دی هغه پوره دی په هر لحاظ سره. یو دکاندار هم دا نشي کولی، یو شرکت والا هم دا نشي کولی چې د خپل د مشتریانو تمام ضروریات پوره کړي. ته په کابل ښار کې وګرځه، غټ غټ دکانونه شته او په هغې کې 5 شپږ دکانونه سره یو ځای کړي، کله به ورشي هغه سره به هغه څیز نه وي، کمزوری دی، خلق الانسان ضعیفه، پوره یو الله دی، نشي پوره کولی. لهذا ته خپل مشتری سره وعده وکړه چې انشاءالله زه کوشش کوم زه به یې پیدا کړم، چې کله د واخیستلو
د هغې نه بعد په 100 روپۍ دې مثلا واخیسته چې راغی او اشې شته دی را سره وامې خیستو واخیستم کوته نه یو تاسو اوس واده خیستې را دې وړو را سره شته په 110 در کوم په 120 در کوم په 100 اخیستې په 1.5 در کوم څو چې سره جوړ شوي خبره صحیح ده نو لهذا دکاندارانو ته دا مسله زده کول پکار دي او شرکتونو والا ته دا مسله زده کول پکار دي چې کوم شی تا سره نه وي هغه مه خرڅوه خو یو خبره ده لکوم د شرکتونو لفظ مې استعمال کو شرکتونو والا خفه نشي شرکتونو والا ته یو مسله شریعت کې شته چې هغه مثلا ته یو شرکت والا ته ورشي کارخانه و کارخانې والا دی کارخانه مراد شرکت والا کارخانې والا دی چې کارخانه لري او مال جوړي مثلا غوړي دي غوړي جوړي نو اوس هغه ته مشتری ورغه چې ما ته 2 کنټینر دغه پکار دي غوړي نو خو جوړ کړي نه اوس خدای وسره به اخلاص کی انیمي پیسې هم ته واخلي یو ایسا دوه ایسې د نورو پیسو سره وخت مقرر کی دا به شریعت کې جایز ده بالکل اگر چې هغه سره غوړي تیار نه دي هغه سره مثلا چپلکو کارخانه والا ده یا د کالیو جامو کارخانه ده ورشي هغه رخت سره فلحال نشته خو ته ماته دا رخ جوړ کا نو اوس هغه تاسو سره خبر وکړه نرخ یې سره خپل کارخانه ده فلحال موجود نه دی خو ته خرڅې ته استثناء وي دا په شریعت کې جایز ده وعده وکړه خپل پیسې ورکړي دا جایز ده خو که چیرته ته کارخانې والا نه ته اخلي مال د نور خلکو نه د بل شرکت نه راوړي په خپل دکان کې مال خرڅوي او بیا تا ته مشتری راشي او تا ته وایي چې ما دا مال سره شته ته وایې وشته او تا سره نه دروغ دی ویلي د حدیث نه مخالفت وکړو بیا به پیدا نه کړي بیا به دوباره بیا دروغ وایي نو دا شی په شریعت کې جایز نه دی یو شی تا سره موجود دی ولې خرڅوي لهذا ما د خبرې خلاصه دا شوه ستا په جواب کې چې کوم شی تا سره نه وي هغه به په دکاندار په مشتری باندې خرڅوي نه که وعده ورسره کوي چې انشاءالله زه کوشش کوم دله پیدا کوم جایز ده خو مکمل خرڅول بیه ختمولو سره او په کاغذ کې لیکل چې په دې مې درکړو سره شته نه دا ناجایز ده بلې ډېره مننه هغه سوداګر چې مولوي صاحب مثلا د خپل توکي عیب پټوي عیب نه بیانوي متاسفانه داسې سوداګر شتون لري په ټولنه کې مثلا ځینې دکانداران وي چې خپل توکي پلوري او د دې دغه عیب بیا به دغه څوک چې ترېنه رانیسي دا ورته نه بیانوي دا د اسلام له نظره په دې باندې سترګې پټول څنګه دي ګناه یې څه ده په ټوله کې دې باره کې به د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو حدیث دله بیان کوم حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ تېرېدلو د یو دکاندار مخې ته د غنمو یا د خوراکي شیزونو یو ډېرې او خره پرته وه لکه غنم چې داسې پراته وي نو نبي علیه السلام په هغه کې لاس وردننه کړ د نبي علیه السلام لاس لوند شو هلته چې لوند شو نو نبي علیه السلام دکاندار ته وایي هغه سوداګر ته چې دا دننه ولې لوندوالی دی نو دکاندار ورته وایي چې د الله رسوله په دې باندې باران شوی و نو هغه غنم چې لانده و لاندې پټ ما واچول په سر مې وله وچ واچول نو نبي علیه السلام ورته وایي جواب کې دا وطنواله دکانداران او سوداګر دي دا مسله زده کړي چې موږ ته د الله د رسول درس څه شی دی موږ ته د الله د رسول تعلیم څه شی دی په دې باره کې چې ته به کوم شی خرڅوې د هغه عیب به نه پټې هغه به مشتري ته ښیې موږ ته د الله رسول څه تعلیم راکړی نبي علیه السلام دکاندار ته وایي چې تا دا لانده غنم ښکاره ولې نه کېښودل چې هغه مشتري پې نظر لګېدلی وی چې په دې غنمو کې په دې خوراکي سیزونو کې موادو کې دا نقصان شته دا دې ولې نه ښکاره کولو او بیا ورته وروسته وویلې من غشه فلیس منا نبي علیه السلام فرمایي چې څوک چاته دوکه ورکوي فریب ورکوي دا د زموږ نه نه دی دومره سخته خبره نبي علیه السلام کوي نبي علیه السلام د خپل امت سره څومره مینه محبت و څومره په خپل امت باندې هغه ځورېدو څومره پې خفه کېدو لیکن بیا هم هغه چې موږ ته کومه نقصه رالیږي د دې باره کې چې عیب مه پټوئ چا چې فریب وکړو چا چې دوکه وکړه نبي علیه السلام فرمایي فلیس منا دا زموږ نه نه دی زما د جماعت نه نه دی زما د ډلې نه نه دی او بله خبره بل حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې کم سړی کم دکاندار کم سوداګر کم نوم چې ورکوي په یو مشتري باندې یو چیز خرڅ کړي او د هغې عیب پټ کړي هغه ورته ښکاره نه کړي په ده باندې د الله جل شانه غضب دی د همیشه دپاره او هغه حدیث راوي وایي شک دی چې نبي علیه السلام یا دا ویل چې په ده باندې د الله همیشه غضب دی
او یې دا ویلې چې په ده باندې د همیشه دپاره د الله ملایکې فرښتې پې لعنت رالیږي. نو ای سوداګره، ای دوکانداره، ای د سرک د سر خرڅونکې میوه فروشه، سبزي فروشه، دوکانداره، سوداګره، چې تا باندې الله د الله غضب وي همیشه دپاره، په تا باندې د الله فرښتې لعنت وي همیشه دپاره، نو ته ولې خپل مسلمان ورور ته دوکه ورکوې؟ هغه سره فریب ولې کوې؟ هغه ته دوکه ولې رسوې؟ ته به دغه مال دولت څه کوې چې په تا باندې د الله غضب کیږي او په تا باندې د الله ملایکې فرښتې په تا باندې لعنت وي. لہذا ټولو سوداګرو ته زما دا درخواست دی، خصوصا په دا بازار کې چې زه ګرځم کابل ښار کې ګورم چې یو دوکاندار به وي یا به کراچي والا وي، میوه به خرڅوي، مخې ته داسې میوه ایښي چې هغه به ستا زړه ویسي، زړه به دې راکاږي، سمبولیک کاري کوي، زړه به دې غواړي چې اوس واخلم یو من، یو سیر، یو چارک، یو کیلو واخلم، چې بیا ته له خلطه کې واچي کور ته لاړ شي ویې ګوري ټول بس ښایي. بلکل دارنګې مختلف سبزیانې وایي نه ته هلته مخامخ هر څه په کراچۍ باندې کېده او تو دغه شی دی، دغه مکس در کومه او دغه ریټ دی، یا ښه یو طرف ته کېده او خراب بل طرف ته کېده. پرونی واقع د زیات پرون مې یو کراچۍ نه مې واخیستله، ډېر مې خوښ شو، دقیقا ما سره خپله وشول، خو دا د هغه د خبره مې ډېره خوښه شوه. نو ما ته وایي که حاجي صاحب دا میوه مې اخیستله نو که په چڼې در کومه، په چڼ زه یې ته ښیښې راغونډې کوم نو 2500 روپۍ دي، او که د زه مخې اچې نو 200 روپۍ دي. دا څونه ښایسته خبره وه. بلکل ځکه په هغه کې ما کتل چې خراب هم پراته وو، خو ما ته ښکاره خبره وکړه چې حاجي صاحب که په چڼې اخلي نو 2500 روپۍ دي، او که په داسې د مخې در کوم نو 200 روپۍ دي، مې په چڼې راکړه او بیا مې په خپله واچوه، نو په خپله یو راغونډ کړي ښایسته ښایسته، نو کور کې مې خوړل، دعا مې وله کوله. نو لہذا موږ دوکانداران مسلمانان چې کوم دوکانداري کوي، سوداګري کوي، هغو ته پکار دا دی چې هغه عیب پټ نه کړي. دا پیسې ځان ته په زوره ولې حراموي؟ ګوره ته لاړې سبید وخته منډۍ ته لاړې، هلته دې میوه واخیستله، سبزي دې واخیستله، یا د وریجې یا نور نخود او لوبیا وغیره بوجیو کې په هغې کې مکس کېږي، خو خراب دې سره ګډ ورکړو خرڅوي، خو ګناه ده. که ته خو بد یو ځای کې دوکان مشتري ته وایه چې دا مې ګډ وډ کړي دغه ریټ دی، نو بیا څه مشکل نشته. ډېره زیاته مننه کوم جناب مولوي صاحب، واقعا چې ښه بحث مو وکړ. انشاءالله چې په راتلونکي خپرونه کې به هم دې ته ورته همدغه موضوعګانې نیسو او په دې باندې به خبرې اترې لرو. له تاسو ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلئ. زموږ ته مخه راکړو، ملت سره بعضې خبرې شریک. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونه مو تر پایه وګټله. تر بیا چې زه نجیب الله صافی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او مهربان رب مو سپارم. پاک الله مو مل شه.